مجاهد صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. که تاسو راته ووایئ منئ چې ستاسو د مشرانو ترمنځ رښتیا هم توپیرونه شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم اول تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم. همدارس ملمنو محترمین ته هم سلام وایم. وعلیکم السلام. دا خبره باید وکړو چې توپیرونو یا د اختلاف کوم مقصد وي ځینې اخیستل دا سم نه ده. زه دا نه تاییدوم. الحمدلله اسلامي امارت یو واحد صف ده، د واحد هدف لپاره من سره غلي دا واحد قیادت لري او هر څه چې هغه د یو رهبری لارښوونو لاندې وي. او البته د نظریاتو تفاوتونه کله کله په یو مورد کې نظر څرګندول او مشوره وړاندې کول ته د اختلاف په معنا هیڅ کله نه ده. مشرتابه په وړاندې باندې واقعي وي او یا د اختلاف معنا ولري، بلکې د امارت ټول مسؤلینو ته چارواکو ته دا مشوره ورکړل چې باید غم ولري، باید انحصاري فکر ونه لري، باید د حکومتداري خبرې ته متوجي شي، خلک تکلیف نشي له حکومت نه ورغانونه دي مسؤلیتونه ادا کړي. دغه هغه توصیې دي چې مشران وخت نظام ته خو مجاهد صاحب تاسو یې حتما رسنۍ تعقیبوي، تاسو به اوریدلی وي کتلی به مو خبرې مو هم کړي. نو کچیرته داسې ده چې اختلاف نشته او دومره غټ اختلاف نشته تاسو ردوي، نو بیا راځي هم دغه خبره راته واضح کوي چې د ښاغلي حقانی مطلب لدی خبرې څه دی چې وایي چې دیکتاتوري. یو خبره باید موږ واورو چې د ځینې د باندې جهاتونه یا سیرې یا امرسنۍ یا هر څوک سوي هغه د خبرې نه مطلب غلط اخلي او بیا په تفسیر کې هغه موضوع ګرځي. دغه باید موږ متوجي اوسو چې موضوع هغه څه نه وي. د حقانی صاحب په شمول ټول مسؤلین اسلامي امارت د مشرتابه کلا کې اطاعت کوي، هغه خپل امیر بولی، هغه خپل مشرتابه بولی او دغه د فرامینو ګام په ګام رعایت کوي. نو دا هیڅ کله د اختلاف په معنا البته مشورې نظریات یو مثبت فکر ورکول دا د هر مسلمان کار دی. بل مسلمان ته ورکی دا کومک ته همکاري د مشرتابه سره هم لبل همکار سره هم لکشر مسؤل سره هم